د فرانسې له پارلمان څخه طالبانو ته ډیر بد خبر راغی. د کابل غږ یا وایس او کابل د چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د فرانسې پارلمان تر 500 ډیرو وکیلانو دغه هیواد ولسمشر ته پرانستی لیک لیکلی او ترې غوښتي دي چې افغانستان کې پر طالب چارواکو د بشري او د ښځو حقونو نه د سرغړونې له کبله بندیزونه ولګول شي. دغه شپږ مخیز لیک د ولسمشر په ګډون اروپایي پارلمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ سره شریک شوی او د فریدریک دوما په نوم د فرانسې پارلمان یو غړي پرون پر خپل ټویټر خپور کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلي له خپلو 50 همکارانو، مرستیالانو او سناتورانو سره په ګډه مو ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشرۍ او د اروپایي ټولنې مشر استازي ته لیک کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په لیک کې ټینګار شوی چې له طالبانو سره د اړیکې نه عادي کیږي او د دې ډلې چارواکي د هم نور په بشپړ ازادۍ بهرنیو سفرونو ته هم نه پرېښودل کیږي. په لیک کې همدا راز راغلی تر هغه د طالبانو سره د اړیکو عادي کول ودرول شي او د دوی بهرني سفرونه د په کلکو وڅارل شي تر څو چې دوی د ښځو او نجونو حقونو ته په درنښت نه وي قایل شوي او خپلو توپیري او ناوړه چلندونو ته یې د پای ټکی نه وي ایښی. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.